د عزت او ذلت ورکوونکي سختن تعالی په نامه. Welcome to Hamdar Professional English Learning Program from SAS Google TV. Phrase section. Quality is our commitment. Daily activities or daily routines. ورځنی فعالیتونه یا ورځنی چارې. Listen to دوهم درس Part 1 لومړی برخه. Stand up. Yes, stand up. Stand up. Stand up. ولاړ شئ ودرېږئ. Sit down. Sit down. کښېنئ. Raise your hands. Raise your hand. Raise your hands. لاسونه مو پورته کړئ. Down your hands. Down your hands. لاسونه مو ښکته کړئ. Wake up. Wake up. راویښ شه یا راویښ شئ. Get up. Get up. راپورته شه یا راپورته شئ. Take a shower. Take a shower. ځان ومینځه. Have a shower. Have a shower. شاور یا حمام وکړئ. شاور یا حمام وکړه. Get dressed. Get dressed. Get dressed. کالیا جامې اغوستل. کالیا جامې واغونده. Eat dinner. Eat dinner. د ماخوستان ډوډۍ وخورئ. د ماسخوتان ډوډۍ وخوره. Eat lunch. د غرمې ډوډۍ وخوره. Eat lunch. د غرمې ډوډۍ وخوره. Eat breakfast. د سحر چې اوس کا یا د سحر ډوډۍ وخوره. Stay with us. Stay with us. لمونږ سره پاتې شئ. لمونږ سره پاتې شه. We are in your service. مونږ ستاسو په خدمت کې یو. مونږ ستاسو په چوپړ کې یو. We are in your service. Watch TV. Watch TV. تلویزیون وګوره یا تلویزیون تماشا کړه. تلویزیون وګوره یا تلویزیون تماشا کړه. Turn on the TV. Turn on the TV. تلویزیون روښانه کړه. Turn on the TV. Turn off the TV. Turn off the TV. تلویزیون ګل یا بند کړه. تلویزیون خاموش کړه. Turn down the volume of the TV. د تلویزیون غږ کم کړه. Turn down the volume of the TV. Turn down the volume of the TV. Turn off the volume of the TV. د تلویزیون غږ اوچت کړه. Go to bed. ویده شه. Go to bed. کټ ته لاړ شه یا تخت ته لاړ شه یا ویده شه. Lean to the pillow. بالښت ته تکیه وکړه. Lean to the pillow. Wear the blankets. Wear the blanket. Wear the blanket. کمپل یا کمبل واغوندئ. Bring me a collet. Bring me a collet. ما ته یو بړستن راوړه. ما ته یو څادر راوړه یا ما ته یوه لښته راوړه. ستاسو د دعاګانو غوښتونکی استاد نظام الدین همدرد. Hear more. نو خوږو دوستانو که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست په ډېره مهربانۍ سره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل په نښه کلیک وکړئ.